آیا په لاس کې مو دا نښه شته؟ دوستانو سلامونه، جوړ په خیر. زه هیله من یم چې تاسو به ښه یئ او د روغتیا جامې به مو پر تن وي. مخکې له دې چې پر موضوع پیل وکړو، موږ هیله کوو چې تاسې زموږ یوټیوب چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګانې وشرنګوئ تر څو تاسو ته زموږ هره ویډیو پر وخت در ورسېږي. دوستانو د ښي لاس ورغوي ته مو وګورئ. که مو د ورغوي له لیکو لکه د انګلیسي ام دغسې نښه جوړېده، نو پوه شئ چې تاسې بې جوړې او نایاب انسان یاست. د قیافې د علم ماهران وایي دغسې نښه د ډېرو کمو انسانانو په ورغو کې راځي او د دې ګواهي ورکوي چې دغه لاس صفتاً عادي انسان نه بلکې یو الهامي شخصیت دی. دوی وایي دغسې نښه چې څوک لري د کاروبار او ژوند لپاره بهترین شریک دی او مه ورڅخه تېرېږئ. په دې هر څه سربېره دغسې کسانو ته دروغ هم مه وایئ، ځکه نه یوازې ډېر حساس بلکې دومره ځیرک دي که کومه خبره ورڅخه پټه کړئ یا دروغ ورته ووایئ پوهېږي چې یو څه ورڅخه پټوئ. یوه بله عجیبه ځانګړتیا چې د دغسې نښې کسان یې لري دا ده چې کولی شي په ژوند کې ستر بدلونونه راولي او تر ډېرې اندازې خپل ژوند په خپلواکي وي. دوی تر هر ډول سختو حالاتو بریالي وځي. خو د خوند خبره لا دا ده چې که ښځې دغسې نښه ولري، هغوی بیا تر هغو نارینهو هم ډېرې ځیرکې، غښتلې او د باور وړ دي چې دغه نښه لري.